د ولایت مقام د مسؤلینو او مامورینو ترمنځ د همغږۍ او د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه اداري ناسته وشوه. دا ناسته چې د ولایت مقام د دفتر رئیس په مشرۍ جوړه شوې وه، د دغې ادارې له ټولو مسؤلینو او کارکوونکو وغوښتل شول چې د ښې حکومتولۍ د وړاندې کولو په موخه د مراجعینو ته پر وخت او ګټور خدمتونه وړاندې کړي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ لپاره نوی ولسوال معرفي شو. د یو شمېر ولسوالانو له بدلون وروسته قاري ګلنبي انس د امام صاحب ولسوال ټاکل شوی دی. ښاغلی انس تر دې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ ولسوال و. د معرفي کېدو پر مهال یې ژمنه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې به کار کوي. ویل کېږي چې دغه بدلونونه د ښې حکومتولۍ او صادقانه خدمت په خاطر د کندوز د رهبرۍ د وړاندیز او د هیواد د رئیس الوزرا د فرمان په اساس رامنځته شوي دي. د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه ولسوالیو ته سفر. د کندوز امنیه قومندان قاری بختیار معاذ د لارښوونې پر بنسټ یو باصلاحیته پلاوی دشتیارچي، کلبات او قلعهزال ولسوالیو ته سفر وکړ. په دې ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په ترڅ کې د یادو ولسوالیو د امنیه قومندانۍ له مسؤلینو او د هغوی له کارکوونکو سره وکتل. دغې کمیټې د پولیسو له منصوبینو څخه وغوښتل چې په پوره ایماندارۍ سره د خلکو خدمت وکړي او خپل صفونه د فرصت طلبو له شتون څخه پاک وساتي. د کندوز امنیه قومندانۍ یو تن د یوې رکشا او د یو دوکان د مال د غلا په تور نیولی دی. ویل کېږي چې د پولیسو د درېیمې امنیتي حوزې د ځواکونو لخوا نیول شوی کس د یوې رکشا د غلا کولو وروسته د یوه هټۍ د مال د غلا کولو هوډ کړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د سپورټي مهارتونو د ودې په موخه د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د کندوز د وزلوبې فدراسیون د چاپاندازانو د مهارتونو د کچې د لوړولو په موخه د دې لوبې مسابقې ترسره کړې، تر څو په نوي کال کې د وزلوبې لیګ ته چمتوالی ولري. له بلې خوا د کندوز ښاریان چې دغه لوبغاړي ته راځي خوښ بیخي او دا لوبه د شمال ختیځ زون د خلکو له دودیزو او ملي لوبو څخه ګڼي.